السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د جرمني ژبې زده کړې یو نوی لوست ته له ما روغمن وثیق سره ښه راغلاست. په تیر لوست کې مونږ ضمیرونه په فاعلي یا نومیناتیف حالت کې یو ځای سره زده کړي وو. د نن ورځې په لوست کې به ضمیرونه په مستقیم مفعول یا اکوزاتیف حالت کې یو ځای سره زده کړو. د ویډیو په پای کې یو لنډ تمرین هم لرو. له دې نه مخکې چې لوست ته ولاړ شو، که لا تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. پرسونال پرونومن ام اکوزاتیف، شخصي ضمیرونه په مستقیم مفعولي حالت کې. دا چې ضمیرونه او اکوزاتیف څه ته ویل کیږي، په تیر لوستونو کې مونږ په تفصیلي ډول په دې باندې بحث کړی. که لا تر اوسه مو دا ویډیوګانې نه وي لیدلي، کولی شئ چې د دې ویډیوګانو لینک پاس په ډسکرپشن کې پیدا کړئ او یا هم زموږ په یوټیوب چینل کې لیدلی شئ. راځئ چې لومړی پرسونال پرونومن ته په نومیناتیف حالت کې یوه لنډه کتنه وکړو. ایش، زه، دو، ته، ایا، هغه نارینه، زی، هغه ښځینه، اس، هغه خنثی، ویه، موږ، ایه، تاسو، زی، هغوی، زی، تاسو رسمي. دا ضمیرونه په اکوزاتیف حالت کې په دې شکل بدلیږي. ایش په میش بدلیږي چې معنی ده ما. دو دیش، تا، ایا، این، هغه نارینه، زی، زی، هغه ښځینه په خپل حالت پاتې کیږي. اس، اس، هغه خنثی، دا هم په خپل حالت پاتې کیږي. ویه، اونس، موږ، ایه، اویش، تاسو، زی، زی، هغوی، دا هم په خپل حالت پاتې کیږي. زی، زی، تاسو رسمي، دا هم په خپل حالت پاتې کیږي. راځئ چې ځینې مثالونه یو ځای سره کار کړو. Der Arzt untersucht mich. ډاکټر ما معاینه کوي. په دې جمله کې میش مستقیم مفعول یا اکوزاتیف دی. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ ویلي وو چې اکوزاتیف د اسمي قضیې یو حالت دی چې مستقیم مفعول ښیي، یعنی هغه کس یا شی چې عمل پرې ترسره کیږي. راځئ چې دا جمله یو ځای سره تحلیل کړو. Der Arzt فاعل دی زموږ، untersucht فعل دی زموږ، میش مستقیم مفعول دی. مستقیم مفعول یعنی هغه څه چې د فعل لخوا مستقیم اثر یا اغیز پرې کیږي. لکه څرنګه چې ګورئ untersucht معاینه کول، اثر مستقیم په زموږ مفعول باندې دی، میش. Ich rufe dich gleich an. زه همدا اوس تا ته زنګ وهم. Wir suchen ihn. موږ هغه لټوو. Magst du sie? آیا ستا هغه خوښیږي؟ Kannst du es erklären? کولی شې ته دا تشریح کړې؟ Ihr seht uns jeden Tag. هغه هره ورځ موږ ویني. Der Lehrer hilft euch. ښوونکی تاسې سره مرسته کوي. Wir verstehen sie gut. موږ تاسو ښه درک کوو. راځئ چې ګرانو لیدونکو اوس یو لنډ تمرین یو ځای سره کار کړو. تاسو راته صحیح جوابونه په کمنټ کې ولیکئ. ګرانو لیدونکو دا و په جرمني ژبه کې اکوزاتیف پرونومن. هیله ده چې یو څه به مو ترېنه زده کړي وي. که لا تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. Bis bald. Tschüss.